ما درته ویل دا ډېر غلط عملی چې سړی د الله تعالی د تکالیفو د امتحاناتو په مقابل کې خپله ټینګوالی او خپله کلکوالی او خپل ځان کلک ښکاره کړي او خپله عاجزي نه کړي او دی پر هغې باندې وایي یاره زه ډېر صابر یم چې هر څه راباندې راسي هغه ټوله برداشت کوم. د یو بزرګ په باره کې لیکلي دي هغې د کلي په جومات کې ماشومانو ته سبق وایي چې کله ماشومانو ته سبق وایي د هغې د تصوفو کیفیت دی پر هغې باندې د جذب کیفیت رالی برای د خولې سه یو جمله وختله بره څه وایي لیس لی فی سواک حظ یا الله ستا بغیر مې بل هیڅ چاته توجه نه برابریږي چې هر څومره تکلیف راسي یا الله ستا بغیر بل طرف ته کتلی لا نسم یا الله ستا هر تکلیف زه برداشتوم وای فخبرني حيث ما شئت یا الله ته زما امتحان واخه چې زه ستا په تکالیفو کې څومره ثابت قدم یم. نعوذ بالله دا ډېره درنه جمله ده چې سړی د الله تعالی د امتحاناتو دپاره ځان پیش کړي. د امتحاناتو تا په دنیا کې څوک نه لري نه یې راوړلی شي. نو الله تعالی پر هغه بزرګ باندې امتحان ایږدي. لاش ګړی د هغه بزرګ روڼې بولې الله تعالی بندوي او چې د انسان روڼې بولې بندې سي نو بیا انسان داسې تکلیف باندې کله کله انسان داسې غورځي لکه هغه ماهی چې د اوبو سره وکړي بیا په دومره تکلیف کې چې کله روڼې بولې بندې سولې نو دی چې کله وتړپېدی وغورځېدی نو آخر کې در سترګو اوښکې راغلی برای دا ماشومان سره راجمع وکړي چې کومو ماشومانو ته ته سبق وایي بره بیا لاس پورته کوي ول ادعو لعمکم الکذاب دې درواغجن اکا ته خو دعا وکړئ چې د الله تعالی په حضور کې د څومره درواغ وویل چې الله زه ستا هر تکلیف ته برداشت لرم تاسو دې درواغجن اکا ته دعا وکړئ چې الله تعالی د دې تکلیف څخه خلاص کړي. نو زه دا درته وایم چې دا درنه خبره ده چې بیا به د الله تعالی و حضور ته خپله بهادري نه ښکاره کوې نو پر تکلیف باندې د شریعت اصطلاح دا ده چې نه به سړی د الله پر تقدیر شکوه او شکایت کوي چې یا الله دا تکلیف نو ولې پر ما رالی یا الله زه ستا مملوک یم زه ستا مال یم زه ستا در قدرت لاندې یم او ته زما مالک یې چې ستا څنګه راباندې راوستله خامخا راباندې راځي پر دې باندې زه هېڅ شکوه او شکایت نه لرم. او دویم د تکلیف په وخت کې به سړی د بهادرۍ او د زړورتیا او د ځان د کلکوالي د دې اظهار او ښکاروالی به سړی نه کوي. ما درته ویل د دې په مابین کې درېیمه لار تکلیف به د الله تعالی رحمت بولی او تکلیف به د الله نعمت بولی او تکلیف به د الله تعالی محبت بولی لیکن چونکه خپله کمزوري به الله ته ښکاره کوي او د تکلیف ازاله به د الله تعالی څخه په دعا غواړي چې الله زما برداشت ډېر کم دی زه ډېر ضعیف او کمزور یم د دې تکلیفو د دې ناجوړۍ برداشت نه لرم الله تعالی د دې په عوض کې د صحت نعمت راکړه یا الله د دې مسکنت په عوض کې د حلال مال او دولت نعمت راکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله د وفات زمانه را نږدې سوله حضرت عایشه مبارکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د زکندن حالت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را نږدې سولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حالت د زکندن ډېر سخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بار بار یخي اوبه ورته پرتې وې پر دې سر مبارک باندې دومره ګرمي و درد و چې دا لاس به په دې اوبو کې واهی پر دې تندي به تېراوی او دا یخي اوبو لاس به بیا دا یخ لاس به پر تندي تېراوی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زکندن حالت ډېر دروند. حضرت فاطمه زهرا چونکې د پیغمبر علیه السلام لور وله هغې چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تکلیف او غم ولیدی نو هغې به چیغې کې وا کرب اباهو های زما د پلار تکلیفه چې نن زما پلار په څومره تکلیف کې دی. لیکن پیغمبر علیه السلام هغې ته څه جواب ورکوی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دستي د هغې توجه آخرت ته واړه ول بچی ته ژاړه مه لا کرب علی ابیک بعد اليوم د نن ورځې څه وروسته به بیا ستا پر پلار باندې دا غم و مصیبت و دا پریشاني نه وي. نو د دې معنا دا که په دنیا کې پر ما باندې تکلیف رالی که په دنیا کې پر ما باندې بیماری راله که په دنیا کې زما زندگی په ستړی کې راله خو لیکن چې کله د دنیا څخه زه رخصت سوم بیا به زما دپاره دا ستړیا نه وي بیا به زما دپاره دا بیماری نه وي او پر ما به دا ستړی نه وي بیا به په دنیا کې د دنیا د حالاتو عوض ماته الله تعالی په آخرت او په جنت کې راکوي.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هغې ته ویل لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بچی ته ژاړه مته، ډېر غم مه کوه، ستا پر پلار باندې د نن ورځې څه وروسته بیا تکلیف نه راځي. نو ما ورته ویل د تکلیف په وخت کې شکوه او شکایت نه کول چې الله پر ما نو ولې راځي، او پر تکلیف باندې بهادوري هم نه کول چې زه دومره کلک یم، زه دومره تکړه یم، دا تکلیف ته مې وژه ورکړې ده برداشتولی سم، بلکې د تکلیف په وخت کې ژړا کول، د تکلیف په وخت کې خپل عاجزي ښکاره کول، د تکلیف په وخت کې خپل رب ته خپل کمزوري پیښول او د خپل رب څخه غوښتنه کول، او د تکلیف په عوض کې په خپل ذهن کې د آخرت د نعمتو اظهار کول چې د دې تکلیفو په عوض کې، د دې بیماریو په عوض کې او د دې مصیبتو په عوض کې به الله تعالی ماته د مرګ بعد د دې عوض راکوي، او الله تعالی به د دې په عوض کې ماته ډېره ښه زندګي راکوي په جنتو کې.